طالبانو د ډیورنډ کرښې له نږدې ولایتونو میشت پاکستاني کډوال نورو سیمو ته لیږدوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې تر څرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو پاکستاني کډوالو د انتقال په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر زراعتي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې ته څرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دغه ولایتونو په اړه هم څه ونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالېږي، خو ویل چې د دوی لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې پاکستاني لوري ته اندېښنې کمې شي او د پاکستان د دغو مخنیوی هم شوی وي. یو شمېر هغه کډوال چې کلونه وړاندې خوست، کونړ او ننګرهار ځینو سیمو ته د جنګونو په وخت کې کډوال شوي وو، پلان دا دی چې دوی داسې سیمو ته انتقال شي چې د ډیورنډ له کرښې ډېر لرې وي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمېر څومره دی، خو د غیر رسمي شمېرو پر بنسټ د نروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمېر یې 22,000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېری په شمالي وزیرستان پورې اړ باندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هغه وخت چې په سیمو کې د پاکستاني طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ سخته جګړې روانې وې، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسمال کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نسن اولاد د امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي وو، د طالبانو حکومت دوی ته ویل چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت ښودلی و، خو د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څه ونه ویل. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه دوسئ.